د افسر ځاځي سلیزه بې ګټې شوه. سپین غر بوس ته ستره ماته ورکړه. راجستان فلی آب ته ووته. آرچر ممبئی یوازې په توپ نه بلکې په توپوهنه هم وځپه. او افغانستان ته بل ستر زیان. ضیاء الرحمن اکبر هم د هند پر وړاندې ټیسټ لوبه له لاسه ورکړه. د غازي امان الله خان یو ورځنیو سیالیو په اتمه لوبه کې سپین غر لوبډلې بوس ته د شپږو ویکټو په ستر توپیر سره ماته ورکړه او په زړه پورې بریا یې خپله کړه. بوس لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې جوړې کړې چې د لوبډلې لپاره افسر ځاځي ځلېدونکې لوبه وکړه او په 114 توپونو یې ښکلې سل منډې جوړې کړې چې نوموړي شپږ څلوریزې او دوه شپږیزې ووهلې، خو سلیزه یې لوبډله له ماتې ونه شوه ژغورلی. د هدف په ځواب کې سپین غر خورا پیاوړی پیل وکړ او ټاکل شوی هدف یوازې په 40.1 اورونو کې پوره کړ. زبیر اکبري د لوبې ستوری لوبغاړی وګرځېد او هغه په 2 توپونو 3 منډې جوړې کړې او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. وافي ترخیل 41 او بهرشاه بیا 44 منډې وکړې. دغه راز محمد نبي هم په 10 اورونو کې 34 منډې ورکړې او 2 مهمې ویکټې ترلاسه کړې. ټاکل شوي چې نن هم د دې سیالیو په دوام باندې امیر د امو پر وړاندې سیالي وکړي. د هند غورلیګ په خورا حساسه 9 لوبه کې راجستان لوبډلې ممبئی ته د 10 منډو په توپیر سره ماته ورکړه او په رسمي ډول یې فلی آف پړاو ته لاره پیدا کړه. راجستان لومړی توپوهنه وکړه او د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې چې د لوبډلې لپاره جرل 18 او جوفرا آرچر بیا یوازې په 15 توپونو چټکې 32 منډې وکړې چې پکې 3 سترې شپږیزې هم شاملې وې. د 206 منډو هدف په تعقیب ممبئی خراب پیل وکړ او ژر یې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړه. سوریا کمار یاداو 80 او هردیک پانډیا 34 منډې وکړې خو لوبډله بریا ته ونه شوه رسېدی. جوفرا آرچر نه یوازې په توپوهنه کې وځلېده بلکې په توپ اچونه کې هم خطرناکه بالینګ وکړ. هغه یوازې 12 منډې ورکړې او 3 مهمې ویکټې ترلاسه کړې. د همدې بریا سره راجستان فلی آب ته ورسېده خو کولکتا او پنجاب له سیالیو بهر شوه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته د هند پر وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې څخه مخکې یو بل بد خبر رارسېدلی. د معلوماتو له مخې ورو توپ اچوونکي ضیاء الرحمن اکبر ته د ډاکټرانو سپارښتنه شوې ده چې د یوې مودې لپاره دې له ټیسټ کرکټ څخه لرې پاتې شي. ویل کېږي نوموړی اوس مهال د اوږدو لوبو لپاره بشپړ چمتو نه دی او باید پر خپل فټنس او روغتیا تمرکز وکړي. په همدې اساس ضیاء الرحمن اکبر به د هند پر وړاندې راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کې د افغانستان لوبډلې برخه ونه اوسي. دغه نشتوالی په داسې وخت کې د افغان لوبډلې لپاره ستره تشه بلل کېږي چې لوبډله د هند په څېر پیاوړي سیال پر وړاندې د قوي توپ اچونې